سلامونه او نیکې هیلې د هیله اکاډمي درنو څارونکو یو ځل بیا ښه راغلاست. خوشحاله یم چې د یو نوي لوست په وړاندې کولو سره ستاسې په درانه چوپړ کې بیا هم زه د مایکروسافټ ورډ 5م درس پیلوو او په دې برخه کې هم د مایکروسافټ ورډ پروګرام پرانیزو. وین ورډ لیکم په رن کې انټر کوم یې ورډ راته خلاصیږي بلانک ډاکومنټ. په دې برخه کې راځم. دا د مایکروسافټ ورډ 5مه برخه ده. څرنګه چې په تیر درسونو کې مو تر دغه ځای پورې لوستي وو، دغه برخه پاتې ده. په دې درس کې لولو، په راتلونکي درس کې انشاءالله د انزرټ ټیب پیلو. ښه، دلته وګورئ په دې برخه کې موږ سټایلز لرو. دا سټایلز د څه لپاره دي؟ د متن لپاره دي. او دلته وګورئ نارمل لیکل شوی، نو سپیس، هیډینګ 1 هیډینګ 2 په دغه شکل دلته شوي. دا برخه تاسو ته رامنځته شوي دي. دا څه کار کوي؟ نارمل دا د متن لپاره ده. ګورئ موږ چې کله یو څه لیکو، یو عنوان لرو او بل متن لرو. عنوان چې ده هغه په هیډینګ کې لیکل کیږي او متن چې ده په نارمل حالت کې لیکل کیږي. دلته وګورئ اوس په اتومات شکل نارمل حالت انتخاب شوی، یعنی موږ غواړو عادي متن ولیکو، نارمل کې لیکو. او هیډینګ 1 څه کار کوي او هیډینګ 2 د فرق دا ده. ګورئ موږ عنوانونه په دوه ډول لرو، یو هیډینګ 1 بل هیډینګ 2. هیډینګ 1 عمومي عنوان، هیډینګ 2 فرعي عنوان. نو که چیرې غواړو چې په عمومي عنوان لپاره موږ فارمټ یا سټایل انتخاب کو، هیډینګ 1 انتخابو. د عمومي فرعي عنوان لپاره هیډینګ 2 انتخابو. د عمومي او فرعي عنوان مثال لکه څنګه ګورئ موږ په راس کې مثلا موږ غواړو په یو مقاله ولیکو د افغانستان په اړه. نو افغانستان زموږ لپاره هیډینګ 1 ده یا عمومي عنوان ده. نو کله چې بیا تر دې وروسته په مثلا د ولایتو په اړه معلومات ورکوو، دغه ولایت په هیډینګ 2 کې راځي، فرعي عنوانونه دي، ځکه دا د هیډینګ 1 مربوط کیږي. نو په دغه شکل نو مثلا دلته ګورئ زه مثلا لیکم افغانستان، دا مې ولیکه. زه دلته راځم سټایل انتخابوم، مثلا هیډینګ 1. دلته وګورئ کله چې راځي څنګ ته دغسې ونه ښه راځي، یعنې دا هیډینګ انتخاب شوی دی. کولی شي له دې څخه ورته سټایلونه ورکړي، سایز یې غټ کړي، هر رقم وغواړئ. که کولی شي مثلا هر رقم کار ته وغواړئ د سټایل ورته ورکولی شي. خو بیا پام وي چې مثلا د عنوان لپاره مو هیډینګ انتخاب کړی وي. د دې ضرورت او اړتیا څه ده؟ دا کله چې مثلا ریفرنس برخه ته موږ راځو، دلته وګورئ ټیبل اف کانټینټ. کله چې غواړو مثلا خپل مقالې یا کتاب لپاره لړلیک یا ټیبل اف کانټینټ یا فهرست رامنځته کړو، نو دغه لپاره دغه هیډینګ انتخابول اړین دي. دلته وګورئ په ریفرنس ټیب کې ټیبل اف کانټینټ رامنځته کیږي. دا بیا وروستی درس ده چې څنګه رامنځته کیږي، هغه وروسته وي. خو په یاد مو وي چې د هر عنوان لپاره هیډینګ باید حتما انتخاب کړئ. که عمومي عنوان وي هیډینګ 1، که فرعي وي هیډینګ 2. دا ځکه چې په راتلونکي کې مثلا ته مثلا خپله مقاله بشپړوي یا خپل چپټر تکمیلوي یا خپل کتاب تکمیلوي، نو ته هغه ته فهرست یا لړلیک ضرورت ده. نو دغه فهرست چې ته غواړې رامنځته کړي په اتومات توګه له ریفرنس څخه رامنځته کولی شي. او دلته کله چې دا انتخابوي، نو تا باید د هر ټولو مکمل عنوان لپاره هیډینګونه انتخاب کړي. دې ارزښت باندې وروسته بیا کله چې دلته مو دا رامنځته کړي بیا هم پوهېږئ. خو که چیرې فهرست تاسو مثلا خپله په لاس باندې جوړ کړئ او صفحې مو هم ولیکئ، مثلا په آینده کې تاسو په هغه کې تغیرات راولئ، ټول صفحې یا هر څه مکمل ګډوډ کېږي، نو بیا تاسو لاره پکې ورکېږي. نو دغه له خاطره څه کوئ؟ هیډینګونه د عنوانونو لپاره انتخابوي او عادي متن چې دغه په نارمل سټایل کې رامنځته کوي. او تر دې وروسته موږ فایند لرو. فایند څه کار کوي؟ فایند څه کار کوي؟ معنا پیدا کول. مثلا زه متن لرم، دلته ما دغه متن مثلا رامنځته کړی دی. دا متن کې زه مثلا کوم لغت ماته په اړتیا ده، مثلا دا شاید 5-6 زره کلمو څخه دغه متن رامنځته شوی وي. نو په دې کې که چیرې مثلا زه دا مکمل متن لویم چې لغت زه پکې پیدا کړم، دا به ما لپاره ډېره سخت وي. خو د لپاره چې په لنډ پیدا کړم، راځم فایند باندې کلیک کوم. دلته مثلا زه ورته وایم چې یو راته پیدا کړه. یو چیرته ده؟ دلته ګورئ مکمل درته وښوده چې دغه د دومره یو دلته شته، درته په نښه کوي. دلته درته وایي چې 15 ریزلټس، یعنې 15 کې یو لیکل شوی دی. نو همدغه شکل کولی شي دا فایند یو څه ته ضرورت پیدا کړي. مثلا تاسې د کارمندانو یا یو نوم لړلیک دلته رامنځته کړي، حاضري یا کارت، مثلا 1000 2000 یا شاید 10,000 نومونه، نو تا کوم نوم په کار یې ته نشي کولی چې مکمل هغه مثلا یو په یو ګورې پکې پیدا کړي. لنډه لاره یې څه؟ دلته راځي په هوم ټیب کې فایند باندې کلیک کړئ. فایند چې د کلیک وکړه دغلته لیکي مثلا احمد محمود هر څه چې لیکي مکمل هغه لیست کې چې بیخي 100,000 نوم هم وي، په اتومات ډول په
نیمه ثانیه کې درته پیدا کوي. نو دا فایند معنا پیدا کول. او تر دې وروسته ریپلیس څه کار کوي؟ یعنی د یو څه پر ځای بل څه اچول. ګورئ کوم څه چې غواړئ له منځه یې ویسئ هغه دلته لیکئ او کوم څه چې غواړئ د هغه په ځای پکې واچوئ هغه دلته لیکئ. مثلا دلته وګورئ زه وایم چې یو په ځای ماته څه ولیکه وی ولیکه. دلته وګورئ فایند اول یې وګورئ چېرته پیدا یې کړي غواړئ ویې ګورئ. ګوره دلته هم شته دلته هم شته دلته د څومره چې کلیک ورباندې کوه ټول یې درته ښیي چې څو ځایه دي. نو بیا راځي ریپلیس او ریپلیس آل. د دې دواړو ترمنځ څه فرق دی؟ ریپلیس چې ده یو شی پر ځای بل شی درته اچوي او ریپلیس آل چې ده مکمل درته په یو دم ایسته کوي. مثلا دلته یو موږ 15 ځای یو لرله نو که ریپلیس ورته یم زه مجبور یم چې دغه ټول مکمل یو چې په وی باندې بدل کړم 15 ځله زه به ورته ریپلیس وایم. خو که وایم چې نه مکمل راته په یو دم ریپلیس شي د ټول هر چېرته چې یو لیکل شوی که 10 ځای که 100 ځای هغه ټول راته په یو دم بدل شي. ریپلیس آل باندې کلیک کړئ مکمل ایسته کېږي. دلته میسج درکړه چې آل ډن ټول تکمیل شو. وی میډ 25 ریپلیسمنټس موږ تاسو ته 25 بدلونونه پکې رامنځته کړل. نو دا ریپلیس د یو څه پر ځای بل شی اچوي. سلیکټ څه کار کوي؟ انتخابول. سلیکټ آل ټول متن انتخابوي چې شارټکټ یې څه ده؟ کنټرول ای ده. او تر دې وروسته هلته وګورئ سلیکټ آبجکټس لیکل شوی که چېرې تاسو آبجکټونه پکې رامنځته کړي په خپل مقاله کتاب کې نو سلیکټ آبجکټس چې ورته وایي هغه آبجکټونه درته انتخابوي. د فایند شارټکټ کنټرول اف ده. د ریپلیس شارټکټ چې ده کنټرول ایچ ده او د سلیکټ شارټکټ چې ده د ټول انتخابول کنټرول ای ده. نو دا د هوم ټب وروستۍ برخه چې ایډیټینګ برخه وه دا مو هم تاسو ته تدریس کړه. او که چیرې غواړئ په اډوانس توګه لا په دغو برخو کې پر مخ لاړ شئ دلته وګورئ تیرونه ورکړل شوي دي د هرې برخې لاندې دا تاسو ته نور کارونه هم کوي. نو دې لپاره چې لوستونکي یا څارونکي مو لار ورکې نشي او د ورډ ورته سخت کاره نشي موږ هڅه مو دا ده چې څوک دغه ورډ یا هر پروګرام چې وي هغه په لنډه توګه تاسو ته وښیو. نو ځکه تاسو ته مو هغه مهمه برخې در وښودې. او که چیرې تاسو انګلیسي سره بلد اوسئ او غواړئ لا پر مخ لاړ شئ نو په دغو برخو باندې کلیک وکړئ. هره برخه ځان ته نورې برخې لري کولی شئ پکې پر مخ لاړ شئ او کار پکې وکړئ. په راتلونکي درس کې انشاءالله د انزر ټپ شروع کوو پر مغزو. دا زموږ د نن ورځې درس خدای دې وکړي چې اوس مو ترې زده کړي وي. تر بیا ښې چارې.